وطن ډیرو درنو ملګرو دوستانو کتونکو هیله لرم چې تاسو به روغ جوړ او خوشاله یاست. زه ستاسو کوربه اعظم خان مندوخیل او تاسو ګورئ وطن. ګرانو کتونکو د وړوکي اختر 2023 د نوو فلمانو تبصره له تاسو سره شیر کوم. وخت کم دی، مقابله سخته ده. په دې باره کې له تاسو سره خبرې اترې کوم. تر ټولو له مخه وطن چینل سبسکرایب کی، فالو یې کی، شیر یې کړئ او د غنټۍ نشان لازمن ووایسته چې زما د خوند ویډیو تاسو ته پر وخت ورسیږي. ګرانو کتونکو کوچني اختر ته ډیر کم وخت، ډیر کم ټایم پاتې شو. د دوو فلمانو په باره کې له تاسو سره خبرې کوم. یو فلم دی اوس خو می زړګی شوې، بل فلم دی ته صرف زمای. د دغو دواړو فلمانو په مابین کې ډیره سخته مقابله روانه ده. د دواړو فلمانو فلم سازان په دې کوشش کې دي چې مقابله زما فلم وګټي. د دې دواړو فلمانو ډایرکټران سي دي ډیر تکړه، ډیر باصلاحیته او ډیر تجربه کار ډایرکټران دي. اوس خو می زړګی شوې د دې ډایرکټر دی ارشد خان، ته صرف زمای د دې ډایرکټر دی شاهد عثمان. د دواړو فلمانو ډایرکټران ډیر تجربه کار دي. شاهد عثمان پښتنو ته ډیر داسې فلمان ورکړي دي چې هغه فلمان سپر هیټ شوي دي. دغه رنګه ارشد خان هم پښتنو ته ډیر خوندور فلمان ورکړي دي چې هغه هم سپر هیټ شوي دي. د دې دواړو فلمانو کهانی سلیم مراد صاحب لیکلې ده. سلیم مراد صاحب هغه انسان دی چې د ډیر فلمان هم سپر هیټ شوي دي. نو مقابله ډیره سخته روانه ده. په دې مقابله کې به کم فلم پر مخ ځي، کم فلم به پر مخ نه ځي. کم یو فلم به سپر هیټ کاږي او کم یو فلم به هیټ کاږي. دواړه فلم سازان او ډایرکټران دا دعوه کوي چې زموږ فلم به انشاءالله کتونکي ډیر خوښ کړي. د دواړو دا کوشش دی چې موږ د خپلو فلمانو ټریلر ډیر په خوند باندې جوړ کړو او کتونکي یې خوښ کړي. تر اوسه پورې د دغو دواړو فلمانو ټریلر یې جاري شوي نه دي. دواړو فلمانو سټاف چې کوم دی، ډایرکټران، پروډیوسران، د هغو دا کوشش دی چې موږ د دې دواړو فلمانو ټریلر یې دومره په خوند جوړې کړو چې کتونکي یې خوښ کړي او سینمو ته د عید په ورځ باندې کتونکي راشي. قدرمنو کتونکو دا مقابله جج چې کوم دی، د دې مقابله پاس کولو خلک چې کوم دي هغه کتونکي دي. که کتونکي د وړوکي اختر په ورځ باندې فلم کتو ته سینماو ته راغو او پر کوم فلم زیاته راشو او بهترینه بزنس یې وکړي نو هغه فلم به سپر هیټ وي. د دواړو فلمانو فلم سازان او ډایرکټران دا دعوه کوي چې د دې دواړو فلمانو کهانی بهترینه دي، ډایلاګ یې مضبوط دي. دا دواړه فلمان د مینې د محبت په باره کې دي، لیکن د کتونکو د ډیمانډ مطابق کې په دغو دواړو فلمانو کې ایکشن هم سته چې کتونکو ته به ډیر خوند ورکړي او خوند به پر واخلي. یوه خبره دا هم در سره کوم چې فلمان اوس د مینې د محبت او د پښتانه د کلتور خواته راغو. دا ډیره ښه خبره ده. اوس کتونکو په تاسو باندې منحصره ده چې د عید په ورځ تاسو د کوم فلم فیصله کوئ، کوم فلم به هیټ وي، کوم فلم به هیټ نه وي. په آخر کې له تاسو ټولو اجازه اخلم
لوی بادار به سپارلي یاست، چېرته یاست، په کومو علاقو، په کومو وطنو، په کومو ملکو، که مسافر یاست، که پر کور یاست، ټول مو په لوی الله سپارلي یاست. د خدای په امان.